نن د اګست 8 نیټه ده. پوره 10 کاله وشو چې د کوټې په سیول هسپتال کې د وکیلانو یو پوره نسل په چاودنه کې ووژل شو او له منځه یوړل شو. دا وکیلان چې هلته د خپل وژل شوي مشر بلال کاسي چې هغه څه وخت مخکې وژل شوی او د هغه مړی سیول هسپتال ته راوړل شوی، دوی مالت ته ورغلي وو، څوک یې پوښتنې له ورغلي وو، څوک یې امراضي له ورغلي وو، چا به بیا د احتجاج په توګه ورغلي وو. خو چې کله دوی د هغو مړی اخیستی او راوتل نو یو غټه چاودنه وشوه. تاسو چې د هغه تصویرونه وګورئ، تاسو چې هغه منظر وګورئ، نو هغه د ویلو نه دی. دا یوازې دلته نه بلکې په سوات، په باجوړ، په کرمه، وزیرستانونو، په دې هر ځای کې همدغسې پیښې شوي دي، همدغسې غمیزې دي. د مسلکي کسانو په دومره لوی شمیر کې وژل، دا به ښایي د بلوچستان په تاریخ کې، په اوسني تاریخ کې تر ټولو لویه پیښه وي. یعنې پیښې خو نورې هم د ترهګرۍ او د چاودنې او د دې پیښې شوي دي، خو د مسلکي کسانو په یو ځای په دومره تعداد کې وژل په زما خیال بیخي نه وي شوی. دا هغه وکیلان وو چې کله به هم په بلوچستان کې یعنې کسان ورکېدل، یا د وکیلانو چې کوم تحریک و د جنرال مشرف په وختو کې، یا د بشري حقونو سرغړونې به کېدلې، یا به د هزاره ګانو باندې حملې کېدلې، یا به بل د بشري حقونو دغسې پیښې کېدلې، نو دغه وکیلان به وو چې دوی به سړکونو ته راوتل، احتجاج به یې کولی، شعارونه به یې ورکول او هړتالونه به یې کول. خو دغه غږ د همیشه دپاره خاموشه کړل شو. دا داسې کسانو په دې کې، ځکه زه چې کله په کوټه کې وم نو ډېر وخت به زه په بارونو کې کښېنستم، یعنې دا به مبالغه نه وي چې دا هر کس چې دی یا خو له ما سره په یونیورسټۍ کې ول، په مختلفو یا په کلاس کې ول، یا په یونیورسټۍ کې یو ځای را سره وو، یا په سیاسي تنظیمونو کې ول چې هغه په مختلفو سیاسي تنظیمونو کې ول، یا بیا زه چې کله د کوټې بارونو له به ورتلم نو هلته به ورسره ناستې پاستې کېدې، نو دا به مبالغه نه وي چې دا یو کس ما شخصا پېژندی. ما چې کله وژل شویو کسانو تصویرونه کتل نو دا یو کس ما، یعنې داسې کس به نه و پکې چې ما ویلي وای چې دا زه نه پېژنم، دا هر یو ما پېژندي. او دا په کوټه کې دوی نه یوازې دا چې بلکې په کوټه کې به زیاتره خلکو پېژندل، ځکه یو خو ښار کوچنی دی، یو بله دا ده چې د کوټې دوی نه یوازې غږ و بلکې د ښار چهره هم وه. نو د دې شاته هدف څه و، څه یې ووژل، په دې باندې مختلفې تیوریانې دي، خو چې ټول خلک متفق دي هغه دا وایي چې دوی د وژل کېدو همدغه شاته وو چې هغه غږونه چې هغه د حقونو لپاره د بشري حقونو د سرغړونو خلاف په کوم شدت سره راپورته کېدل، هغه خاموشه کول. المیه دا ده چې کروندګر تخم کري او هغه تخم فصل بیا خپله ریبي. خو دلته مسله دا ده چې تخم په دې سیمه کې د نفرت، د ترهګرۍ، د ویرې او د یو تشدد ډک ذهن په بڼه کې کرل شوی. د هغه فصل د ګټې په شکل کې هر څوک اخلي، خو دغه وکیلان یا هزاره ګان یا پښتانه یا نور ځای کې بلوچان یا په پنجاب کې یا هر ځای چې وي چې ولسي خلک وژل کېږي، هغو د خپل سر په بیه باندې د دې فصل ریبلی دی. اوس هم چې نن سبا کله همدغسې د مدني ټولنې فعالان، سیاستمداران، مبارزین د حکومت یا ریاست پر پالیسۍ، یوازې په پاکستان کې نه، که په افغانستان کې وي، که په ایران کې وي، که په سعودي کې وي، که په امریکا کې وي، که په یورپ کې، چې کله هغه د حکومت یو وخت پر پالیسیو باندې تنقید کوي، نو دا د دوی ته معلومه وي چې د دې به ډېر ژور اثرات وي، ځکه د ریاست یا حکومت پالیسي چې ده هغه د یو سیستم برخه جوړه شي او بیا له هغه سیستمه ازاده اخیستل دا بیا ډېره ګرانه وي. ځکه خو همدغسې مبارزې کېږي او د دې یعنې که کم فصل یا کم تخم چې د افغانستان له جهاد په بڼه کې کرل شوی وي، هغه نن په یو شکل نه شکل کې د دې سیمې خلک ریبي. نو کله چې نن خلک تنقید کوي، د دې معنا دا ده چې هغه د په راتلونکي کې د راتلونکي نسل لپاره یو مشکل، یو مسله، یو ستړی او یو ځورونه جوړوي او پوره د ټولنې هر اړخ چې دی هغه تر اغېز لاندې راشي، لکه موږ تاسو چې وینو.
اوس د دې وکیلانو د وژل کېدو شاته هدف څه و؟ لکه مخکې چې مو وویل هغه دوی دا وایي چې مختلفې تیوریانې دي په تصدیق نه دي رسېدلي. البته دا وایي چې دا وکیلان هغه وو چې هغه په دې سیمه کې سوله غوښته، د بشري حقونو سرغړونو خلاف به راپورته کېدل، د وژنو، د ترهګرو د ترهګرۍ د ویرې ضد راپورته کېدل. دوی نو چاته دا ښه نه لګېده چې دوی دغه غږ پورته کړي، نو دا غږ خاموشه کول دي. نو ما چې تېرو ورځو کې د وکیلانو اتحادیې یو مشر مومن کاکړ سره خبره کوله، نو هغه ځا ما دا پوښتنه وکړه چې که هدف دا و چې د دوی غږ د همیشه لپاره خاموشه کړي، نو آیا هغه ترلاسه شو؟ نو هغه راته وویل د وخت یعنې لږ وخت لپاره خاموشه شوی دی، خو نن هم د وکیلانو په دې کوم موضوعاتو چې ما خبره وکړه غږ تر پخوا هم پیاوړی دی. له دې سره ما ته یوه پېښه رایاده شوه کله چې په 1988 کال کې په بولیویا کې د 20مې پېړۍ یو تر ټولو لوی ګوریلا کمانډر او سیاستمدار چه ګویرا ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه، هغه ونیول شو. نو کله چې ماریو تهران چې کوم کس دی وژلی هغه چې دله ورغلی نو ده ویلې زه پوهېږم چې ته زما د وژلو لپاره راغلی ای بزدله، نو ډز وکړه ځکه چې ته یوازې یو انسان وژلی شي. نو دا په بله معنا داسې تعبیرېږي چې هغه ورته ویل چې ته یو شخص یا یو کس یو انسان وژلی شي خو د هغه فکر نه شئ وژلی. او نن هم که تاسو وګورئ نو ډېر خلک د چه ګویرا د جنګ جګړې مبارزې فکر څخه الهام اخلي. ان د کوټې په بازارونو کې به تاسو پر رکشو یا د پاکستان په نورو ځایونو کې هم د ده تصویرونه ځوړند لیدلي.